قدرمنو کتونکو د ژو په ښار کې یم. د ژو په ښار کې دا زما د شاوخوا آریان سټوډیو په دغه کې مختلفه سندرغاړي سندرې زده کوي. نو دغې له راغلي یو ځانونه یې ګورو چې ورته چې پکښې دي، استاد یې څوک دی، شاګردان یې څوري دي. له موږ سره اوس یې ځننه ورسو، راځئ. وعلیکم السلام. زموږ وکتونکو ته لږ تفصیلات بیان کړه. دا میوزیک پروډکشن یا د میوزیک د جوړولو د ترتیبولو ځای سټوډیو میوزیک سټوډیو ده. د دې په ژوب ښار کې د آریان سټوډیو په نامه باندې په دې کې موږ میوزیک جوړوو. د دې مختلف سندرغاړي راځي د میوزیک جوړولو سره سره د میوزیک ښوونه هم شته. د میوزیک سره سره د میوزیک زده کړه هم کېږي دلته په دې سټوډیو کې. نو میوزیک موږ ښیو هم او میوزیک د دې جوړوو هم. دا الراکه د دې میوزیک جوړولو د ځای استاد څوک دی، شاګردان دلته څوري دي، تفصیل مختلف بیان کړه. عظیم صاحب په ډېره بخښه سره د میوزیک استاد نشته. البته د زده کړې ماحول دی، مطلب زده کړه ده. زه په دې کې لږ سینیر یم، زه دې ته زده کړه ورکوم. له موږ سره درې زده کوونکي دي، تقریبا داسې د 15 درس شاوخوا هلکان د ژوب د سیمې ځوانان راځي. د دې موږ میوزیک ورښیو. زه یې پخپله ورښیم، له ما سره بل معاون یا بل نایب نشته له ما سره. دا ماته راوښیه، دا ماشین تا ته پروت دی، د دغه ماشین نوم څه شی دی؟ دا ماشین څنګه چلاږي؟ کیبورډ وایي. د میوزیک یو له آلاتو یو ډېر مهم او ډېر د سټوډیو لپاره یو ضروري یا اړین آلات دی. په دې کې میوزیک موږ جوړوو. دې ته کیبورډ په دې وجه ویل کېږي چې د میوزیک څونې هم د میوزیک آلات دي، هارمونیم، رباب، سټرینګ، دا مکمل په دې یو شي کې بشپړه راغلي دي. نو په سټوډیو کې د دې شي ډېر زیات ضرورت دی، اړتیا ورته لرو. نو دې ته رسمي نوم د دې د میوزیک په ژبه کې کیبورډ دی. دغه تاسو په خپله سندرغاړو په ژبه کې کیبورډ ودغه یاسته. نو په دا کیبورډ کې چې کوم دی، ډول هم شته، مرلۍ هم شته، هر څه پکې شته. دا د ساینس یو دارنګه شاهکار دی چې په دې کې دی ډېر شیان اچولي دي. مطلب چې کوم د ساه پوکونکي د میوزیک آلات دي دا پکې شته. چې کوم د ریدم سره له لې سره تعلق لري، لکه مثال تبلا، ډول، سپیډي یا کوم الکتریک ډرم، نو دا مکمل شیان په دې کې شتون لري. د سټایل په نامه باندې نو سټایلونه په دې کې شته. له سټایلو سره سره وایسیز شته. وایسیز بیا د میوزیک په غږونو ته وایي، او سټایل و تبلو، ډول یا ریدم ته ویل کېږي. نو په دې کې مختلف قسم زموږ خپل وطني سټایلونه هم شته، غربي سټایلونه هم شته، مشرقي چې کوم سټایلونه د تبلو دا هم په دې کې شته. مطلب که دا یو پوه سندرغاړی یا یو استاد غږوي، بیا هغه استاد ته مطلب هغه ون مین سټوډیو په یو کس باندې مکمله سټوډیو دا کس چلولی شي. اوس اکثره زه پروګرامونه کوم، زه کیبورډ راواخلم، په دې کیبورډ کې تبلا، هارمونیم، مطلب هر څه شته، بس صرف مایک ځان ته ولګوم، مکمله سټوډیو مطلب زه یوازې اپریټ کوم. د دې چلولو ټریننګ د چا راکړي زده؟ دا حال لرو. عظیم صاحب د دې په هغه کې زه ډېر ستړی شوی یم. ما ډېرې هلې ځلې کړي دي. ما په لاهور پنجاب یونیورسټي څخه په میوزیک کې ماسټر کړی دی. نو هلته ما څه زده کړه وکړه. بیا لاړم پېښور ته، له ډېرو استادانو ما لاسنیوه وکړله، استادانو ما د دې شي زده کړه وکړل. بیا نن سبا خو پخوانی دور نه دی چې د یو شي لاس ته راوړلو لپاره سړی ډېرې ستړیاوې کوي. انټرنېټ شته چې په لیار لیکه لږ روان شوی، ته هره لیار اخیستلی شي. د انټرنېټ او استادان دي په هغه کې، بیا انلاین کلاسیز دي. نو ما ډېره زده کړه په لاهور کې وکړله، څه زده کړه مې په پېښور کې او له کوټې او له کندهاره کړې ده. اچھا، دا لږ راته وغږوه، دا لږ راته وغږوه چې ورته څنګه شو، د خوند یو شی پکې راته ووایه. جنت د دنیا لوی شو جنت ما د سر ټیکری ور خور کې ګان
شوم